السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم جهانګیر خان. تاسو ګورئ جهانګیر خان یوټیوب چینل. مینوالو، نن سره ګران میلمه اعظم منیري صاحب میلمه دی. کوهستان پټن کې ناست یو، راځئ چې د هغه نه څو ښایسته ښایسته شعرونه واورو. اعظم صاحب په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه. ناست یو د کوهستان په غرونو کې او دغه یو شعر را یادېږي چې ساړوبې شم د ښار په رڼاګانو کې خفه شم، ساړوبې شم د ښار په رڼاګانو کې خفه شم، رایاد چې مې د ملګرو مازدیګری دی، د کوهستان غرونه دي، ښکته د اباسین سیند بهیږي او ډېره ښکلې نظاره ده. زموږ وطن چې دی ډېره ښایسته او موږ له ډېر زیات خوند راکوي. نن یقینا چې ډېر زیات ښایسته دی او زړه مو کېږي چې یاره په دغه ماحول کې، په دغه سیندرۍ کې ستاسو لپاره څو شعرونه چې هغې د مخکې ټپهیزه ده چې د خوشحالو سواره دې ډېر شه، واړه غمونه درنه هېر شه، راځه د خپله سره تېر شه، په غړمبېدلو سپو را تېر شه، په کونړو تورو به زه درتېره شم. ډېر زبردست. دغه څو شعرونه دي د غزل چې ما د نفرت په ځمکه تل د مینې کر کړی دی، ما د نفرت په ځمکه تل د مینې کر کړی دی، په خپل پرهر زړګي کې مې پرهر، ما د نفرت په ځمکه تل د مینې کر کړی دی، په خپل پرهر زړګي کې مې پرهر کړی دی، او دا چې نن جاړو په تقدیر د خپل ضمیر د لاسه، دا چې نن جاړو په تقدیر د خپل ضمیر د لاسه، دا مو پړوند غوندې رهبر باندې باور کړی دی، چېرته چې ذکر د پیرس او د لندن شوی دی، چېرته چې ذکر د پیرس او د لندن شوی دی، موږ پکې ذکر د خپل بلبل پېښور کړی دی، چېرته چې ذکر د پیرس او د لندن شوی دی، موږ پکې ذکر د خپل بلبل پېښور کړی دی. او هغه ما یې په هره سخته هر یو غم روجې نیولي، ما یې په هره سخته هر یو غم روجې نیولي، هغې زما په هر ماتم باندې اختر کړی دی، ما یې په هره سخته هر یو غم روجې نیولي، هغې زما په هر ماتم باندې اختر کړی دی. دا چې پیري شو او قلار پکې د ښکلو نه شو، دا چې پیري شو او قلار پکې د ښکلو نه شوم، دا مې د مړ زړه د احساس ځوانه کې سر کړی دی، دا چې پیري شو او قلار پکې د ښکلو نه شوم، دا مې د مړ زړه د احساس ځوانه کې سر کړی دی. او هغه اعظم چې له ګودره سترګې نه وباسي، هغه اعظم چې له ګودره سترګې نه وباسي، ستا لیونو سترګو پسې داسې